د مزار شریف ښار د لومړۍ ناحیې اړوند د پسته مزار سړک د بیارغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې پروژې مسؤل وایي چې د دې سړک چارې نږدې 100% پرمخ تللي او تر 3 میاشتو وروسته به په ټاکل شویو معیارونو برابر جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ما کندنکاری جوچه ها را هر دو لینه خلاص کردیم و تقریبا بیشتر از 300 متر 350 متر RCC کانال کار شده و فی الحال کار هم جریان داره. ورته مهال یو تن ځایي اوسیدونکی چې له څه باندې 100 کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوسیږي وایي چې په دې موده کې ډېر بدلونونه لیدلي، خو هیڅ یو د دې پروژې د پیل په کچه مهم نه و. د دې پروژې د پلي کېدو پر مهال د هغه د کور یوه برخه هم ونړول شوه، خو نوموړی سره له دې چې له دغې ویجاړۍ شکایت نه کوي، بلکې وایي چې د دې سړک په جوړېدو سره به دوی ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي او دوی په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. 20 سال یا 25 سال 18 سالی که میشه اینجا گزاره میکنیم. اینجا امروز که سرک آمدم ما بسیار از امارت اسلامی بسیار خوش هستیم که سرک ما قل میشه از خاک از چنگ از کل چیز ما خوش هستیم که از کل چیز ما بیغم میشیم. سرک ما قل شه منطقه ما خوبش میشه. له بلې خوا په دغه پروژه کې بوخت کارکوونکي هم د مزار شریف ښاروالۍ د پراختیایي پروژو له پلي کېدو څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د دغو پروژو پلي کېدل په مزار شریف ښار کې د ګڼ شمېر خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. از امارت اسلامی ما خوش هستیم که همچنین کار برای مردم مساعد کردن. چی کنیم که دیگه کشور بریم؟ کشور خود ما ضرورت به کار داره، به آبادی داره. باید وویل شي چې د اسلامي امارت له بریا وروسته د مزار شریف ښاروالۍ له خپلې پراختیایي بودیجې څخه لسګونه پراختیایي پروژې طرحه او عملي کړي دي. دغه پروژې په بېلابېلو برخو کې لکه د قیر اچونې، د سړکونو بیارغونې، د فرعي سړکونو جوړولو، د پلچکونو، د اوبو د ویالو جوړولو په برخه کې عملي شوي دي.